السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي درسونه مو د لومړي سره د لومړي لوست څخه در سره لیدلي وي. ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ریاضي په یو دېرشم لوست کې یو یعنې حساب کې او درې څپرکی کسرونه دي چې دویم مخکې درس کې مو د هغې د کسرونو جمع خلاصه کړې نسبتي عددونه دې عملي کې بلخیره انشاءالله نن تفریق خلاصوو د تفریق عملیه به وایو او همداسې کولی شئ ګران زده کوونکو چې په دې چینل کې نور درسونه در سره وګورئ هغه درسونه تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ لاړ به شئ پلی لستو ته او پلی لستو باندې به هلته پښتو درسونه دري درسونه جدا جدا لیکلي دي کوم فولډر مو چې خوښېږي هغې باندې به کلیک وکړئ لومړي درس نه به شروع کړئ تر اخره دغسې مطالعه کوئ او کوشش وکړئ چې دا درسونه درته رسېږي نورو ملګرو ته یې ورسوئ چې تر څو په دې صدقې جاریه کې موږ ټول سره شریک اوسو. ګران زده کوونکو راځو د کسرونو یا د نسبتي عددونو دویمې عملیې ته نو موږ لیکو چې د عام کسر یا د عام کسرونو د تفریق عملیه د عام کسرونو د تفریق عملیه هم لکه جمع غوندې کېږي فقط هلته موږ جمع کول یعنې زیاتېده دلته یې چک کوو تفریق کوو کمیږي نو دلته موږ هم درې حالتونه په نظر کې نیسو. لومړی حالت ګران زده کوونکو دا ده که چیرې یو ثابت عدد د کسر څخه تفریق شوی وي یعنې داسې لیکل شوی چې څلور منفي یو پر درې داسې نو تاسو بیا هم غیر واجب کوئ خو تفریقوئ به درې په څلورو کې کېږي دولس نه چې یو لاړ شي یولس پر درې د دې سوال ځواب دغسې راوځي. صحیح ده یا که چیرې وایي چې درې پر څلور منفي یو نو دلته بیا داسې ضربوو دې خوانې ضربوو لیکو چې څلور په منفي یو کې منفي څلور ولې چې منفي لري څلور په منفي یو کې منفي څلور نه درې لاړ شي منفي یو پر څو وایي منفي یو پر څلور ورته وایي داسې حالوو. او بل که مثلا وایي چې منفي دوه جمع یو پر څلور یعنې دلته دا عدد منفي ده او هغه مثبت ده نو څلور په دوو کې اته منفي اتو نه چې یو لاړ شي منفي اووه پر اته کېږي ګران زده کوونکو. صحیح ده یا درې پر پنځه ده صحیح ده منفي لري جمع درې دلته داسې نو پنځه په دریو کې پنځلس نه چې منفي درې لاړ شي نو کېږي دولس پر څو پنځه موږ داسې کسر یعنې خلاص چې منفي و او یو تام و بل منفي بیا هم غیر واجب باندې مخته ځو خو د جمع کولو په ځای تفریق کوو. دویمه خبره ګران زده کوونکو دا ده چې که چیرې د تفریق په عملیه کې مخرجونه سره برابر و مخرجونه برابر د مخرجو څخه یو مخرج صورتونه چی کوو تفریق کوو لکه څه رقم وایي پنځه پر اووه منفي دوه پر اووه مخرجونه سره برابر دي مخرجو څخه یو مخرج صورتونه تفریق کې پنځه منفي دوه مساوي کېږي پنځه نه دوه لاړ شي درې پر څو کېږي درې پر اووه یعنې ځواب شو درې پر څو شو درې پر اووه. خبره خو رسېده. یا بل سوال ده د لس پر درې منفي یو پر درې منفي دوه پر درې او موږ ته وایي دا سوال حل کې مخرجونه سره برابر دي موږ مخرجو څخه یو مخرج نیسو صورتونه راسن چک کوو تفریق کوو لاس منفي یو منفي دوه چې ټول راوځي منفي یعنې لس نه یو لاړ شي اته نه دوه لاړ شي پاتې کېږو بخی نه کېږي نه نه دوه لاړ شي اووه پر څو شو اووه پر درې د دې سوال څه شو ځواب شو. همداسې کوئ یو صحیح دوه پر درې او منفي یو صحیح یو پر درې اول به غیر واجب کوي یو درې جمع دوه پنځه پر څو شو درې منفي یو پر دریو کې درې جمع یو څلور پر څو شو درې به مخرج مشترک ونیسئ څو درې به مخرج ونیسئ درې تقسیم درې کېږي هماغه صورتونه تفریق کېږي پنځه منفي څلور کېږي یعنې یو پر څو شو یو پر درې داسې حل. درېیمه خبره دا ده که مخرجونه یو بل سره توپیر ولري نو مخرج مشترک به نیسئ لکه دوه پر درې منفي یو پر دوه مخرج مشترک به ونیسئ څو شپږ تقسیم درې دوه څلور منفي شپږ تقسیم دوه درې یو په دریو کې درې ځواب راځي یو پر څو یو پر شپږ یعنې ځواب شو یو پر شپږ. صحیح شو. همداسې بل سوال ده مثلا وایو چې درې پر څلور منفي یو پر دوه جمع یو پر څو ده درې داسې درې کسره دي خو یو پکې منفي ده مخرج نیسو څو دولس تقسیم څلور درې کېږي درې په دریو کې نه منفي دولس تقسیم دوه شپږ یو په شپږو شپږ جمع دولس تقسیم درې څلور یو په څلورو کې څلور اوس نه نه شپږ لاړ شي درې او څلور اووه پر څو شو اووه پر دولس د دې سوال ځواب شو. یا همداسې وایو چې دوه پر درې منفي یو صحیح یو پر دوه او جمع یو صحیح یو پر درې داسې دا راته حل کوي. اول به غیر واجب کوي نو دوه پر درې خو پخپله ده منفي یو دوه جمع یو درې پر دوه مثبت یو درې جمع یو څلور پر درې مخرج مشترک به ونیسئ څو شپږ تقسیم درې دوه کېږي دوه څلور منفي راغی منفي به ولیکئ شپږ تقسیم درې نه جمع شپږ تقسیم درې څلور شپاړس اوس شپاړس نه چې نه لاړ شي اووه پاتې کېږي اووه څلور کېږي یولس پر څو شو. د موضوع د ښه درک لپاره راځو دا سوالونه کاروو مخکې دې نه چې زه کار کوم اول تاسو کولی شئ چې دا ویډیو ودروئ تاسو دا سوالونه در سره کار کوئ بعد د هغې نه تاسو ګورئ چې زه سره هم حلوم. لومړی سوال ته راځو ګران زده کوونکو لومړی سوال کاروو
او حلوي ګوري تاسو رقم د سوالو اول به غیر واجب کو 2 2 سلور سلور جمع یو 15 پر 2 کیږي جمع 3 3 9 9 جمع یو لس پر 3 کیږي منفي 15 په شپاو کې 10 کیږي 10 جمع 2 2 10 پر 2 10 پر شپږ کیږي صحیح ده مثبت یو ده صحیح شو چې د دو دلته اختصار هم کیږي چې موږ مثلا په 2 باندې اختصار کوو یو په 2 کې 2 کیږي او دلته شپږ په 2 کې 12 او دلته کیږي 3 په 2 کې شپږ مخرج مشترک به 3 وړ سلور ور کسرو کولی سو شپږ به ونیسو شپږ تقسیم 2 3 کې 3 15 کې 15 جمع شپږ تقسیم 3 2 2 لاسو کې شل منفي شپږ تقسیم 3 2 2 په شپږ کې 2 دیش او دلته مخرج یو د شپږ تقسیم یو شپږ یو په شپږ کې شپږ جواب راواسو 15 او شل ګرځ کوونکو کې 15 15 نه چې 2 د شلش 3 او شپږ نه شو نه پر 100 د شپږ او ساده کو 3 پر 100 کېږي یعنی 3 3 نه 2 3 شپږ 3 پر 100 3 پر 2 یعنی سوال جواب راوته 3 پر 2 دویم سوال ترازو راسن مخرج مشترک به پکې ونیسو اته به مخرج ونیسو اته تقسیم سلور 2 کېږي 2 په منفي 2 کو 3 کې منفي شپږ مثبت اته تقسیم 2 سلور یو په سلور کې سلور منفي اته تقسیم اته یو 15 کې 15 اوس منفي شپږ او سلور منفي 2 کېږي منفي 2 15 منفي و پر اته زموږ د کسر جواب شو دریم سوال ترازو او دریم سوال حلو دا هم غیر واجب کو منفي و خپل پرې 3 په 2 کې شپږ شپږ او 2 اته پر 3 منفي یو سلور جمع یو کېږي 15 پر سلور جمع شپږ په 2 12 یو سو کېږي 14 پر 100 شپږ اوس به مخرج ونیسو درې واړو کې 12 تقسیم 3 سلور په اتو کې کېږي منفي 2 منفي 12 تقسیم سلور کېږي 3 په 15 کې 15 جواب 12 تقسیم شپږ کېږي 2 په 14 کې شپږ صحیح ده چې دلته موږ تاسو اوس جمع کوو منفي 2 او منفي 15 کېږي منفي وسلويخ منفي وسلويخ نه چې شپږ وشلار شي یو شپات کېږي نو یو منفي یو شپات کېږي منفي یو شپر سودا منفي یو شپر 12 اختصار به کو وایو چې و پر 3 کې او سلور پر 3 کې نه جواب راځي منفي و پر سلور جواب شو دلته هم ګران ځکونکو کولای شي اول د دې دوه په منځ کې مخرج مشترک ونیسو او د دې دوه په منځ کې او داسې کولای شي دا منفي راوخلو په دې قوس کې ضرب کله چې غواړي یو علامه یا عدد په قوس کې ضرب کوي هغه په هر حد کې ورته ضربوي دا بل تم ضرب کوي الته به ضرب کوي نو یو پر 3 په خپل منفي 2 پر 15 په خپل منفي ضرب کوي منفي 3 پر سلور او چې منفي دې کې ضرب کوي منفي 2 پر 3 شو اوس په مخرج مشترک ټول په منځ کې ونیسو شپېته به ونیسو شپېته تقسیم 3 شل کېږي یو په شلو کې شل منفي شپېته تقسیم 15 12 کېږي 2 په 12 کې څلېرویشت منفي شپېته تقسیم سلور 15 کېږي 15 په 3 کې 15 څلوېښت منفي 15 شپېته تقسیم 3 شل په 2 کې څلوېښت مساوي کېږي شل نه چې څلېرویشت لاړ شي پاتې کېږي منفي سلور او منفي 15 منفي 9 کېږي دا چې ورسره جمع کوي منفي نهات کې منفي نهات یا تقسیم پر 100 شپېته دا زموږ د کسر جواب شو همداسې راځو ګران زده کوونکو پنځم سوال ته اول به غیر واجب کو چې یو سلور جمع یو 15 کېږي 15 پر 100 سلور منفي یو 3 جمع 2 15 پر 3 کېږي منفي یو په 2 کې 2 جمع یو 3 پر 2 کېږي مخرج به 12 ونیسي 12 تقسیم سلور 3 په 15 کې 15 منفي 3 تقسیم 12 تقسیم 3 سلور 15 کې شل منفي 12 تقسیم 2 شپږ په 3 کې 18 اوس 15 او منفي شل منفي 15 شو منفي 15 18 کېږي منفي 23 تقسیم پر 100 12 یعنی منفي 23 پر 12 دلته هم ګران زده کوونکو مخکې دی چې مخرج مشترک ونیسو اول به یې ساده کړو یعنی یو 2 3 یو 3 یو لس 13 دا خو یو پتر ده یو سل 3 پس یو پر 3 جمع یو پر 3 منفي یو پر 3 جمع یو پر 3 منفي یو پر 3 دلته منفي یو پر 3 د مثبت یو پر 3 سره او منفي یو پر 3 د مثبت یو پر 3 سره خلاص تل فقط پاتې شو څو یو پر 100 یو پر 3 دا زموږ سوال جواب صحیح ده یعنی شپږم سوال موږ حل کړ دغسې کولی شو ګران زده کوونکو چې کسرونه یو بل نه یعنی نسبتي عددونه یو بل نه تفریق کړو هیله ده چې زده کړی وي او کوم کتابونه چې در سره دي اوس یې کار کوي کوم سوالونه چې مشکل پکې لرئ اول خو پسې وګرځئ کتابو کې پیدا کړه که ونه شو په هره لاره چې کولی شئ د واتساپ له لارې مسنجر د لارې او داسې که راځئ آریانا ښوونیز مرکز ته راوړئ سوالونه انشاءالله دلته به در سره کار وکړم ښه وخت ولرئ په مخه